همدا اوس ما له حساب پای څخه له یو اکاونټ څخه 9 افغانۍ ولېږلې. بالکل نوې طریقه ده. همدا اوس مې کومه ویډیو اپلوډ کړې وه تېره ویډیو هغه هم صحیح ده او دغه ویډیو تاسو وګورئ. دغه طریقه هم له هغه څخه بهتره ده. دغه طریقې کې تاسو کولی شئ چې له یو اکاونټ څخه 9 ولېږئ، 2 اکاونټو څخه 100 ولېږئ، 3 اکاونټو څخه 200 ولېږئ. همداسې تاسو څومره زیات اکاونټونه یې کړئ تاسو زیات ورڅخه لېږلی شئ. سلب څه د ریل طریقه ده دوستانو او سلب څه کار کوي. ویډیو تر اخره وګورئ، مکمل طریقه درته ښیم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف باندې ما ورڅخه همدا اوس 9 افغانۍ ولېږلې. تاسو ته ثبوت درښیم دوستانو. اوس تاسو ته راځم حساب پای اپلیکیشن اوپن کوم. چې کله دلته حساب پای اپلیکیشن ته راغلم اوس زما سره چې دی که نه 100 افغانۍ دی په دې کې، فیکس 100 افغانۍ دی په دې موبایل کې. نو زه اوس راځم دلته اوس غواړم چې دې څخه زه پیسې ولېږم. نو تاسو به بیا دلته په دې موبایل چې کوم ځای کې تاسو پیسې لګئ موبایل ده که نه هغه دغه موبایل ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به لومړی تاسو څنګه چل کوئ. تاسو باید دلته لومړی 9 انتخاب کړئ. 50 افغانۍ لګل کېږي په هفته کې. تاسو باید دلته لومړی 9 انتخاب کړئ. 9 چې کله انتخاب کړئ دلته خپل د خوښې نمبر ورکړئ. کوم نمبر ته چې تاسو غواړئ ویې مثال تاسو بل دغه نمبر ته هم لګولی شئ. کوم نمبر هم چې دلته اکاونټ جوړ کړی ده هغه ته هم لګولی شئ. بل نمبر ته هم لګولی شئ چې کوم باندې اکاونټ نه وي جوړ. نو بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا پین کوډ ورکړئ. نو تاسو ته به ډایرکټ 9 افغانۍ ټرانسفر شي. نو اوس به موږ لږ څه انتظار ورته وکړو. زه رفریش ورکوم بیا چې ما ته پیسې لاړې او که نه. اوس ګورئ تاسو ته به زه وښیم ثبوت در وښیم. هغه د دوستانو 9 افغانۍ لاړلې. میسج هم راغی زما موبایل ته او اوس تاسو ته میسج هم ښه درښیم چې دلته میسج ګورئ تاسو ته ښکاري 9 افغانۍ ماته راغلې. او اوس بیا راځم دلته 50 لیکم. دا وارې به تاسو 50 ولېږئ. سمه ده. یو ځل مې 9 ولېږلې اوس پاتې شوې 1.50 تاسو ته ښکاري. او اوس به تاسو ولېږئ 50 په انتخاب کړئ. 50 چې کله انتخاب کړئ بیا به تاسو هغه نمبر ورکړئ کوم نمبر ته چې تاسو وغواړئ که نه هغه ته یې ولېږئ. کله چې نمبر ورکړئ بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، پین کوډ ورکړئ. پین کوډ نه وروسته به ډایرکټ پیسې ټرانسفر شي. ګورئ دوستانو ګوره په هغه پیمنټ ان پروف اوس ګورئ موږ ته پیسې لاړه شي. ما سره به دلته پاتې شي 1 افغانۍ. اوس بیا زه رفریش ورکوم. 9 مې دغه موبایل ته دغه سیم کارت ته راولېږلې، 50 مې هم دغه موبایل ته سیم کارت ته راولېږلې. اوس بیا تاسو ته ښیم دلته زه راځم ماته میسج راغی ډایرکټ ماته په سکینډ کې دوستانو راورسېدلې هغه پیسې. ګورئ تاسو ته ښکاري 50 افغانۍ اوس رالې او لږ مخکې ماته راغلې 9 افغانۍ. تاسو ته ښکاري بلورو یعنې د زلوټ کمپنۍ ماته پیسې راولېږلې. دوستانو دغه ډېره هغه ریل طریقه ده او چې د ما کله دغه طریقه ولیدله ما چې دغه وکاروله نو بیا تاسو ته مې دغه هم وغوښتل چې دغه تاسو ته هم در وښیم. دغه تاسو ته ښکاري 9 مې ولېږلې بیا مې 50 ولېږلې. نو تاسو کولی شئ چې په یوه هفته کې 50 افغانیو څخه زیاتې 9 افغانۍ ولېږئ. نو دغه هم طریقه وه د 9 افغانیو لېږلو طریقه. تاسو سره څومره ډېر اکاونټونه یې که نه نو تاسو هغه ټول اکاونټو څخه تاسو هغه پرې لېږلی شئ. 9 افغانۍ لېږلی شئ. تاسو دلته پیسې هم ښیم چې زما والا کې یو لسر کې 40 افغانۍ وې. اوس هغه دي 138 افغانۍ دي. نو دوستانو تاسو له ډېر اکاونټو څخه تاسو لېږلی شئ پیسې او دغسې 9 لېږلی شئ. په دې طریقې سره ولېږئ. حتما ډایرکټ لېږل کېږي دوستانو. هغه سیم کارت یې مه لېږئ چې په هغه باندې اکاونټ جوړ وي. دغه زما اصلي اکاونټ 2000 افغانۍ پکې وې او تاسو هم کولی شئ دې کې پیسې وګټئ. نو دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.